چې بخونکی او مهربانه دی مینوالو کتونکو زه یم ستاسو کوربه بختیار جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې ما سره زما دا خپرونه سپینې خبرې دې خپرونه کې به زه تاسو سره په مختلفو معاشرتي رویو باندې خبره کوم نن یو ډېره اهمه مسله ده یو اهمه معاشرتي رویه ده زموږ چې د هغې په حواله باندې تاسو سره خبرې اترې کول غواړم مینوالو کتونکو کله چې دا وطن او دا ځمکه مونږ د انګریز نه ازاده کړې ده د هغې نه واخله تر نن ورځې پورې په دې وطن کې انتخابات کیږي الیکشن کیږي او د هغې په نتیجه کې حکومتونه جوړیږي مختلف سیاسي جماعتونو د دې وطن واکداري او اختیار د هغې په لاسو کې راغلی دی او تاسو کتلی دي چې د دې قام مسلې د دې قام په مشکلاتو کې څه کمی نه دی راغلی همدغه رنګې تاسو پس په دې دور کې ګورئ چې د پی ټي آی حکومت دی او محترم عمران خان صاحب د دې وطن وزیر اعظم دی وزیر اعظم صاحب د هغه ډله هغې دا خبره کوي چې مختلف چیلنجز سره مخ دي په دې وجه باندې د قام مسلې هغې په هغه انداز باندې حل نه کړې څنګه چې د هغې پروګرام و یا څنګه هغې غوښتل خو بنیادي خبره دا ده د دې قام د مسلو د حل دپاره چا هم په سنجیدګۍ سره کوشش نه دی کړی مینوالو کتونکو څونه حکومتونه چې راغلي څونه ډلې او څونه پارټۍ چې بر سر اقتدار راغلي دي هغه د هر مکتب و فکر خلک دی هغې همیشه دې قام ته چې کله په اقتدار کې نو راغلي او د اقتدار دپاره هغې خپلې وزرې وهلې نو په هغه وخت کې هغې دې له قسم وعدې کړي دي دې سره قسم خبرې کړي دي دې ته قسم شنه باغونه ښودلې خو چې کله هغې اقتدار کې راغلي اقتدار کرسۍ ته رسېدلي دي نو بیا د دې قام مسلو طرف ته هغې هېڅ توجه نه ده ورکړې دغه رنګې دا هم یو حکومت دی چې تاسو وینئ چې پکې ګراني بېروزګارۍ ته ګورئ بدامنۍ ته ګورئ د دې وطن معیشت او اقتصادیات تاسو ګورئ چې لګیا دي تباهۍ طرف ته روان دي او بار دا خبره کېږي چې یاره تېر حکومتونه غلو تېر حکمرانان غلو په دې وجه باندې ګراني ده او دا ګراني به روزانه راځي آی ایم اف سره نوې معاهدې کېږي نوې قرضې اخیستلی کېږي او د دې قام اصل مسله چې د هغې طرف ته څوک هم توجه نه ورکوي مینوالو کتونکو د دې قام چې کومه اصل مسله ده تر اوسه پورې دې حکمران هم هغې ته هېڅ قسم توجه نه ده ورکړې اوس یو بله ایشو راوچته شوې ده زموږ وطن کې او هغه د سینټ انتخابات او د سینټ په انتخاباتو باندې یو لویه جګړه روانه ده اپوزیشن ځان له زور کوي کوشش کوي چې د سینټ د انتخاباتو په نتیجه کې د سینټ اکثریت هغه راوشوکوي او خپله جولۍ کې واچوي او دغه رنګې د حکومتي ډله هم لګیا ده اولنۍ خبره خو دا ده سپریم کورټ پاکستان هم سپینه خبره کړې چې چا چې د دې وطن په ایوانونو کې اکثریت دی پکار دا ده چې د هغې په سینټ کې هم اکثریت راشي خو ډېره عجیبه خبره ده چې حکومت هم لګیا دی لیونی شوی دی او اپوزیشن هم لیونی شوی دی او دواړه لګیا دي دا کوشش کوي چې په څه نه څه طریقه باندې په دې ایوان کې دننه منډۍ ولګي زموږ هغه معزز او محترم نمایندګان کم چې مونږ د خپلو مسلو د حل دپاره ایوانونو ته لیږلي دي مونږ د قانون سازۍ دپاره ایوانونو ته لیږلي دي هغې د ګډو بیزو په شانتې خرڅ شي او د هغې په نتیجه کې په سینټ کې د یو ډلې اکثریت راشي ډېره د افسوس خبره ده کتونکو تاسو ته معلومه ده او موږ ټول ګورو چې کله په 1947 کې پاکستان آزاد شو او د هغې نه پس دلته زموږ قام ته د حکمرانۍ او د دې وطن د مشرۍ حق میلاو شو نو د هغه وخت نه انتخابات لګیا دي کېږي تاسو ګورئ چې بدقسمتي دا ده چې په دې وطن کې جمهوریت چا هم دې ته پرې نه ښوده چې هغه وده وکړي چا هم جمهوریت دې ته پرې نه ښوده چې هغه ترقي وکړي چا هم دې ته پرې نه ښوده چې جمهوریت ته استحکام میلاو شي اول خو زمونږ پوځیان دې خدای تعالی ژوندي لري هغې راغلي دي او بار یې مارشالله لګولې ده او د مارشالله په نتیجه کې تاسو کتلي چې دې وطن کې جمهوریت تباه او برباد شوی دی د خلکو مسلې نورې سیوا شوي دي د دې وطن په بین الاقوام کې چې کوم حیثیت و هغه تباه او برباد شوی دی او چې د هغې نه پس زمونږ سیاستدانانو ته په کوم وخت کې اقتدار میلاو شوی دی نو هغې د یو بل خپې راښکلي دي ګوره جي جمهوریت مراد او مقصد خو دا نه دی چې زه به خامخا په کرسۍ ناست یم زه په اپوزیشن کې هم یو رول لوبولی شم نه د قام دپاره د دې وطن دپاره د جمهوریت دپاره دا ضروري خبره خو نه ده چې زه به خامخا د اقتدار په کرسۍ ناست یم او اقتدار به ما سره
او که زه اقتدار کې نه یم نو بیا به د اقتدار د کرسۍ دپاره لیونی سپلنی ګرځم. دا لا کومه خبره ده او دا لا کوم جمهوریت دی او دا لا کوم طرز دی. مینوالو کتونکو د سینټ انتخابات چې وشي نو زه تاسو نه تپوس کوم تاسو څه محسوسوئ چې د دې قام مسله د دې وطن د هغه وګړو کم چې د بېشماره مسلو سره مخ دي د هغې مسلې به حل شي که نه یو ځل به بیا یو سیاسي میله ولګي او د هغه میلې په نتیجه کې به یو کوشش کوي چې د اقتدار کرسۍ ځان ته راکاږي او بل کوشش کوي چې د اقتدار کرسۍ ځان ته راکاږي. او تاسو به کتلي مینوالو کتونکو اوس خو لا جګړه په دې هم ده چې دا الیکشن په پټ بیلټ وشي او که په ښکاره بیلټ وشي. یعنې په اوپن بیلټ پکار دی که په سیکرټ بیلټ پکار دی. دا لا څه خبره ده جي. پایینی پاکستان کې باقاعده واضح دا خبره موجود ده چې انتخاباتو په دوران کې به یو ووټر کاغذ د هرې پای هغه به خپل رای د خپل ضمیر مطابق پټه استعمالوي او دا بهتره خبره هم ده د جمهوریت دپاره. اوس دې خبرې ته فکر وړی ما چې زمونږ وزیر اعظم صاحب په خپله پارټۍ کې د خپلې پارټۍ په ارکانو باندې دونه اعتبار نشته چې هغه دا کوشش کوي چې ووټ په ښکاره بیلټ باندې وشي ځکه چې د ده ممبران خرڅ نشي. نو اول خو ستا دغه ممبرانو صاحبانو له دا زما د قام نمایندګان دا زما د قام کریم چې مونږ لیږلي د قانون سازۍ دپاره چې دا دونه بېحسه شو دونه بېضمیره شو چې دوی داسې کلاو خرڅېږي نو بیا چغې سله وې بیا په قلاره کښېنه دې وطن کې تبدیلي ته نشي راوستی نه تبدیلي ستا کار دی. مینوالو کتونکو د هر چا خپل یو ضمیر دی چې زما د قامي سملې او زما د صوبایي سملو د ممبرانو دونه ضمیر نه چې هغه د څو ټکو په خاطر باندې د ګډو بیزو غونده کې په منډۍ کې خرڅېږي. د هغې نه به زه څه تمه وکړم چې د دې قام مسلې به حل کړي او بیا به د هغې لپاره عمران خان صاحب ولې جاړي او د هغې لپاره به نواز شریف صاحب ولې جاړي او د هغې لپاره به زرداري صاحب ولې جاړي. بیا خو جړا نه ده په کار. بیا خو د دې وطن دغه مشران او واکداران کم چې ما د دې وطن د مشرۍ دپاره ایوانونو ته لیږلي دي هغې کې اهلیت نشته هغې کې صلاحیت نشته نو پرېږدئ چې د ګډو بیزو غونده کې نه زه وایم چې د خرو غونده کې خرڅ شي. مینوالو کتونکو په اوپن بیلټ باندې که الیکشن کیږي او که په سیکرټ بیلټ باندې الیکشن کیږي خو اصل او بنیادي څیز د دې قام مسلې دي. زه په ذات خود دا خبره محسوسوم چې د دې قام د مسلو په حل کې نه اپوزیشن مخلص دی او نه حکومت مخلص او صرف ټایم پاسې کوي دواړه ډلې چې هغوی وخت پاس کړي. د هغوی کوشش دا دی چې د اقتدار په دې کرسۍ باندې د خپل وخته پورې ناس پاتې شي او د اپوزیشن کوشش دا دی چې هغه د اقتدار د کرسۍ نه دا حکمرانان په څه طریقه باندې کوز کړي او په خپله قبضه کې راولي. د دې قام د مسلو د حل سره د دواړو هیڅ څه کار نشته. زه یو خبره کوم مثال په طور یو بنده دی هغه یو ماشین واخیسته یو ماشین یې جوړ کړ او هغه ماشین مقصد دا دی چې هغه به هغې باندې به څه کار کوي هغې باندې به د خپلې پیدې څه څیز جوړوي تیاری به او هغه ماشین چې کله دی چلی او د هغې د هغه څیز د جوړولو په نتیجه کې نور نقصان جوړوي بیا د هغه ماشین څه ضرورت شته؟ هیڅ ضرورت یې نشته. زه خو فکر دې خبرې ته وړی یم چې عجیبه خبره ده چې دا حکومت خو د وطن د چلولو دپاره دی او د قام د مسلو د حل کولو دپاره دی. نو چې کله د حکومت د قام په مسلو حل کولو کې ناکام شو په مکمله توګه باندې نو اپوزیشن څه تماشه کوي چې دوی نه غواړي چې دوی د کرسۍ نه کوز کړي. ځکه زه وایم چې دوی د قام د مسلو په حل کې هیڅ دلچسپي نشته او دا ګپ لګوي. که چېرته دوی مخلصي نو نور خبرې پرېږدئ. په اقتدار کې یو پارټي راغله داندلي وکړه ووټ یې پټ کړ تحریک به چلو درنه به کوو کینو به استعفاګانې ورکوو نه ورکوو دا سینټ انتخاباتو کې ایسه اخلو نه اخلو دا هم لا څه خبره ده ایسه اخلم ایسه نه اخلم. ګوره بنیادي خبره دا ده چې دا څیز اوس ناسور دی د دې ناسور ناقام خلاصول د دې سیاستدانانو او سیاسي جماعتونو په فرایضو کې شامل دي که چېرته دوی مخلصي چې دې وطن کې د جمهوریت وچلېږي د دې وطن د دې قام مسلې د حل شي د حکومتونو په لاس.
نو بیا هغوی له پکار دی چې دا مشین چې کم د قام د مسلو دپاره جوړ کړی شوی دی هغه ناکام شو په مکمله توګه باندې دې نه خلاصې دی قام له پکار د دې خلاصي دپاره به د دې قام قیادت او مشري دا سیاستدانان اپوزیشن جماعتونو لیډران کوي او هغه دې نه کوي. اوس جګړه ده په سینټ باندې د قام د مسلو دپاره نه ده. که د قام د مسلو دپاره جګړه نو دا حکومت دا سینټ دا قومي اسمبلي دا صوبایي اسمبلي دا خو ناکام شو. نو چې کله ناکام شي نو په دې باندې بیا یو رول پلی کول دا بیا یو رول ته جوړول د دې اړو ضرورت پاتې نه دی. د دې خلاف را پاڅېدل پکار دي او انتهایی قدم اوچتول پکار دي او هغه انتهایی قدم زما په خیال باندې د استفاګانو نه اړوبل بهتر شته نه. خو زه مینوالو کتونکو دا ښکاره ویم په بانګېدو هلې ویم د یو صحافي په حیثیت باندې ویم د دې قام د مسلو د حل په لړ کې چې څونه حکومت سنجیده نه دی دونه اپوزیشن هم سنجیده نه دی او جګړه د دې وطن د حزب اختلاف او حزب اقتدار صرف او صرف په کرسۍ ده د دې قام د مسلو دپاره نه ده. نو بیا خو د دې خپله جګړه کوي زموږ سره څومره ده د قام سره څومره ده بیا د قام نه دا توقع ساتل چې دوی راپاسي او دوی موږ پسې ودرېږي او درنې له به ځو خان جلسې به کوو جلوسونه به وباسو چوکونه به بندو. ولې چوکونه بند کړو یار؟ زاسې تپوس کوم چوکونه څه له بند کړو؟ ما ته خو اوړه ګران میلاویږي ما ته چیني ګران میلاویږي ما ته غوړي ګران میلاویږي ما ته د خپل ژوند د بچ کولو دپاره دوايانې درې چونده ګرانې میلاویږي بجلي ګرانه ده پټرول ګران دي امن نشته روزګار نشته نوکرۍ لګیا دي کلاو خرڅېږي یو سکیل په 1 لاک روپۍ خرڅېږي. نو زه تاسو څه کوم یار؟ ستا اقتدار څه کوم؟ زه د زنده‌باد او مرده‌باد چغې وواما زه چوکونه بند کړم زه درنې وکړم زه جلسې وکړم نو د هغې په نتیجه کې خو به ته MNA MPA جوړ شي ته به وزیر او مشیر جوړ شي ته به وزیر اعلی وزیر اعظم جوړ شي خو ما ته وایه ما نه به څه جوړېږي زما د بچي نه به څه جوړېږي زما د مسلو به څه کېږي. نو ته به زما مسلې هم نشي حل کولی او وزیر اعلی او وزیر اعظم او وزیر او مشیر او MNA او MPA ته جوړېږي نو بیا زما پکې څه دلچسپي ده؟ بیا ما نه ولې توقع ساتې؟ بیا د قام دا بچي ولې ګمراه کوئ؟ دواړه ډلې کتونکو د سینټ انتخاباتو ته په دې امید او په دې نظر باندې اوس هم مونږ ګورو چې د دې په نتیجه کې به د قام مسلې حل شي. خو زما دا امید نه دی او زما دا یقین نه دی. لهذا مونږ ټولو له دا پکار دي چې مونږ د دې جنجټ نه راوځو مونږ د اپوزیشن او حکومت د دې جګړو نه راوځو د دې وطن د مستقبل سره زما د نوي نسل مستقبل تړلی شوی دی. لهذا ماله د خپل بچي د خاطره ماله د خپل ځان د خاطره ماله د خپل بچي د روښانه مستقبل د خاطره د دې وطن د روښانه مستقبل دپاره سوچ کول پکار دي. او دا د سینټ جګړې د قومي او صوبایي اسمبلو جګړې دا د ضمني انتخاباتو جګړې دا د قامي عامو انتخاباتو جګړې دا زما د مسلو حل نه دی ځکه چې د 1940 نه واخله تر نن ورځې پورې دا څونه چې سیاسي جګړې وشوې په دې کې زما مسلې حل نه شوې. په دې کې یو څو خاندانونه په اقتدار کې لاړه بدل شو او بیا راغله. په دې کې یو څو مخونه د اقتدار د کرسۍ نه لاړه ورک شو او نور نوي راغلل چې هغه یوه ډله ده یوه طبقه ده یو قسم خلک دی د هغې د دې قام د مسلو په حل کې هیڅ قسم دلچسپي نشته او د هغې اصل دلچسپي او اصل مقصد د اقتدار کرسۍ ته رسېدل دي او په دې قام باندې حکمراني کول دي. مینوالو کتونکو دا زما جذبات او احساسات وو چې ما د دې ویډیو په ذریعه باندې تاسو ته د رسولو کوشش وکړو. په راروانه خپرونه کې به یو ځل بیا د یو نوي موضوع سره ستاسو به مخکې مخاطب کېږم د هغې پورې خپل کوربه مقتدا جان حسرت ته اجازت ورکوئ. د خپل ځان خیال ساتئ ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان.